زه ملګرو د ګیلمن یو خطرناکه ویډیو در باندې ګورم، مونږ سره اوسئ. علیکم، زه یم انسان الله. ملګرو په سوشل میډیا خو به تاسو ډېر دغه وینئ چې یاره د ګیلمن او د کاشف کوم تاسو خو به یې پېژنئ چې د هغوی لانجه ده. کاشف وایي چې یاره دا زما ښځه ده او ګیلمن وایي چې یاره زه څوک نه پېژنم 15 شپږ کاله بس دا زما تپوس وکړو چې یاره زه اوس تا در یاده شوم چې دا زما ښځه ده. په اسلام آباد کې ده او کاشف چې دی هر لړې پېښور دی. ملګرو ګیلمنه د کاشف ویډیوګانې راخلي، که هغه ورته ویډیو کال وکړي، هغه سم خبرې وکړي او دغه ګیلمنه چې د هغه په سوشل میډیا باندې ورکوي، هغه په میډیا باندې خلکو ته ښایي چې یاره دا زما خاوند دی او دا داسې او دا داسې. بیا چې دی شهرام خان هم ټارچر کوي چې یاره زه به ستا داسې وکړم او زه به ستا هغسې وکړم، د هغه ډېټه رالي، د هغه ډېټه چې دی خلکو ته ښایي، د هغه ډېټه چې دی هغه لیک کېږي. نو زه تاسو ملګرو ته صرف دغه یو میسج در کوم چې یاره زمونږ دا نه دي په کار چې یاره مونږ چا پسې خبرې وکړو یا مونږ چا پسې غلط بحث وکړو. زمونږ د ویډیو مقصد دا دی چې یاره دغه شان دغه خلک مه سپورټ کوئ. دغې خلکو ته چې تاسو کوم په ټیک ټاک ګفټینګ کوئ، دا د الله په لار کې ورکوئ، یو خوار غریب ته یې ورکوئ، د چا سره پرې مرسته وکړئ. د یو ټیم روټۍ خو به ورته میلاو شي چې یاره تاسو داسې کنجرو ته چې دی نو دغه شانتې ګفټینګ کوئ، داسې کنجرو ته چې دی تاسو دغه شانتې چې دی سپورټ ورکوئ، نو د دوی به بیا دا حال وي. ولې چې په سوشل میډیا باندې چې دی نو دغه تصویران رالي، یو بل ته کنځلي، یو بل ته چې دی ګډې وډې وایي او دغه خلک چې دی نو دغه په دغې چل ول چې دی نو خپل ځان ساتي، په دغې دغه باندې چې دی نو یو بل له دمکیانې ورکوي. هسې زه صرف تاسو ته وایم چې یاره زمونږ را روان نسل، زمونږ چې کوم ینګ یوث جنریشنز دی، به د دې خلکو نه څه زده کړي چې یاره زمونږ دغه شانتې یو پیړي په ټیک ټاک باندې صرف کنځلې وي، یو پازیټیو میسج ورکوي، یو غټه خبره وکړي، یو چې هغه کار کوي چې یاره ستاسو له چاته پیدا وي. نو ملګرو د یو ورکوټو غوندې ویډیو د ملګرو زمونږ د یوټیوب چینل احسان الله اپیشل ضرور سبسکرایب کړئ. الله پامان، ګډ بای، لیټس گو.